سلامونه دوستانو. د ابوظبي الین لارو په کړنلاره یا پروسیجر کې یو ځل بیا بدلون اعلان شو، کوم چې به د دې میاشتې 13 تاریخ څخه شروع کیږي. مطلب دا چې راتلونکي پنځشنبه یا شپږم ورځ څخه به دغه نوی پروسیجر پیل کیږي. نو غواړم چې نننۍ ویډیو کې هم دې باره کې معلومات درکړم چې د دې تاریخ نه پس به الین ابوظبي ته د داخلېدلو لپاره څه قوانین وي. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. اول خو زه احمد ټایمز مینوالو ته زیری ورکوم چې دوی اوس کولی شي چې احمد ټایمز په انسټاګرام کې هم وڅاري. نو کوم څوک چې انسټاګرام استعمالوي تاسو کولی شئ چې په انسټاګرام کې هم احمد ټایمز تعقیب کړئ. خراب شو خپلې موضوع ته. دوستانو نن ابوظبي حکومت اعلان وکړو چې کم چا چې واکسین کړي دي او د گرین پاس ولري. گرین پاس باندې نن سبا موږ تاسو واړو پوهیږو چې کم چې الحسن اپلیکیشن گرین یشین وي نو هغې ته گرین پاس ویل کیږي. نو کم څوک چې دا گرین پاس ولري د دې میاشتې 13 تاریخ څخه پس مطلب د راتلونکي پنځشنبه یا شپږم ورځ څخه بعد دوی ته اجازه ورکړی شي چې الین ابوظبي ته داخل شي. که کم څوک گرین پاس ونه لري هغې ته به اجازه ورنه کړی شي چې الین ابوظبي ته داخل شي. دغې سربیره هغه کسان چې واکسین نه دي کړي نو دوی به څه کوي، دوی به پی سی آر یا د پوزیټ ټیسټ کوي. کمې چې نتیجې باندې تر 90 ساعتونو څخه زیات وخت نه وي تېر شوی، هغې نه پس به اجازه ورکوي کېږي چې الین ابوظبي ته داخل شي. دا قانون د هر چا لپاره دی. کم کسان چې وطن نه نوي راځي، که کم څوک الحسن کې گرین پاس ولري دوی ته به اجازه ورکړی شي چې الین ابوظبي ته داخل شي. که یې ونه لري بیا نشي داخلېدی. که کم چا الحسن ګری یا خړ وي تاسو پی سی آر ټیسټ وکړئ نو ستاسو الحسن به بیا گرین یا شین ته واوړي. نور الین ابوظبي ته داخلېدلو لپاره هماغه پخوانی قانون دی چې څو ورځې مخکې شروع شوی دی چې کوم کسان اوس الین ابوظبي ته داخلېږي نو دوی د ای ډي ټیکنالوژي په ترو چک کیږي. که نتیجه منفي شوه بیا اجازه ورکوي کیږي، که مثبت شوه نو نږدې انټیجن ټیسټ ته معرفي کیږي. کوم چې هغه بالکل مفت دی. که هغه کې نتیجه منفي راووته بیا هم الین ابوظبي ته داخلېدی شي. که مثبته راووته په دې کې کوم چا چې الین ابوظبي ویزوي دوی به لیږي الین ابوظبي کې به کرانتین کوي یا هماغه اسات یا ګړۍ چې کسان پې ټریک کیږي هماغه وراچوي. او کوم چا چې د نورو اماراتو ویزوي هغه بیا واپس کوي. خو په هغه صورت کې کله چې د موبایل په ترو سکین کیږي هلته هم د مثبت راووتو او هغې نه پس په انټیجن ټیسټ کې هم د مثبت راووتو نو بیا واپس کیږي. نور نه انشاءالله دومره د اندېښنې خبره نه ده. کم قانون چې پخوا و هغې نه اوس ډېر ښه شوی دی. صرف هغه کسان چې واکسین کړي وي الحسن یې باید شین وي او چا چې واکسین نه وي کړی هغه باید پی سی آر ټیسټ وکړي. کم باندې چې 90 ساعتونو څخه زیات وخت نه وي تېر شوی نور دوی په اسانۍ سره کولی شي چې هر ځای ویزه وي، که د دوبۍ وي، عجمان، شارج، کوم ځای وي کولی شي چې الین ابوظبي ته داخل شي. کله چې داخل شو نو بیا نور ټیسټونو ضرورت ورته نشته چې دی بیا څلورمه اتمه ورځ یا درېیمه ورځ یا شپږمه ورځ نور ټیسټونه وکړي. فلحال خو د دې څه ریکوایرمنټ نشته. که دې کې کوم بدلونونه راتلونکي کې اعلان شول ګورو به ورسره. نور فلحال معلومات هم دومره وو. د داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ تر څو پوه خبر شئ. په اخره کې ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.